د اسرائیل او ایران جنگ نن 5مې ورځې ته داخلیږي. تر دې دمه د جګړې د پای ته رسیدو کومه نښه نه لیدل کیږي، خو د اروپایي اتحادیې وړاندیز چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې پیل شي او د خلیج له عربي هیوادونو د ایران غوښتنه کیدای شي اوربند ته هیلې وغوړوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله خواله رسنۍ ټروت سوشل یو پیغام کې ویل چې هر څوک باید ژر تر ژره تهران تخلیه کړي. امریکایي چارواکو د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو څرګندونو په هکله توضیحات ورکړي چې پر خپله ټروت سوشل نومې خواله رسنۍ نن څو ساعته مخکې خپور کړ. نوموړي د ایران پلازمینې له اوسیدونکو غوښتي وه چې سملاسي باید تهران تخلیه کړي او د نوموړي د څرګندونو د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې شدت زیاتېدو په هکله ګڼ شمېر پوښتنې راپورته کړي. تازه امریکایي چارواکو دې پوښتنې ته ځواب کې ویلي چې د متحده ایالاتونو پوځ پر ایران بریدونو کې هیڅ ګډون نه درلود او نه هم له دې بریدونو سره د یوځای کېدو هوډ لري. یو امریکایي چارواکي په امریکا کې ویلي که څه هم ولسمشر ټرمپ د G7 له غونډې د ستنېدو سره سم په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت عالي شورا د غونډې رابللو امر کړی، خو په وینا یې دا په دې معنا نه ده چې ګواکې امریکا له بریدونو سره یوځای کیږي. د فرانسې ولسمشر مکرون وایي له G7 غونډې د ټرمپ وختي ستنېدل مثبته نښه ده. مکرون چې د G7 سرمشرزي له نورو ګډونوالو سره یو ځای په کاناډا کې دی، وایي له دې غونډې د ټرمپ ژر ستنېدل مثبته نښه او په منځني ختیځ کې د اوربند هوډ کیسه کوي. د فرانسې ولسمشر مکرون ویل ډونالډ ټرمپ د G7 سرمشرزي ګډونوالو ته ویل چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د اوربند په هکله بحثونه دوام لري او اروپایي هیوادونه باید چمتو اوسي چې له اوربند سملاسي وروسته له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو کې ګډون وکړي. له دې سره هممهاله د ایران بهرنیو چارو وزیر په دې اند دی چې له واشنګټنه یو ټلیفوني اړیکه کولی شي لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د جګړې ختمولو ته اړ باسي. عباس عراقچي پر خواله رسنیو یو تازه بیان کې ویل که ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ډیپلوماسۍ په هکله رښتینی اوسي یوازې یوه ټلیفوني اړیکې ته اړتیا ده چې د نتنیاهو غوندې یو څوک غلی شي. برعکس د ایران بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي که امریکا په تاوتریخوالي کې د کېوتو لیونتوب کوي د خبرو له لارې د حل هر امکان به له منځه ولاړ شي. بلخوا د ایران ایرنا دولتي خبري اجانس په یو بل ریپورټ کې ویل شوي د الوتکو او مسافرو خوندیتوب په پار د دغه هیواد هوایي حریم تړل کېدل له ځایي وخت سره سم د ماپښین تر 2 بجو پورې غځول شوی دی. تېره جمعه پر ایران د اسرائیل له برید وروسته د ایران هوایي حریم وتړل شو او په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یوه بل ګزارونه کیږي، الوتنې له متبادلو لارو سفر کوي.